کله چې دوی له خوب څخه راویښ شول دنیا په بشپړه ډول بدله شوې وه. دوی نه پوهېدل چې دوی په دې غار کې 309 کاله خوب کړی و. د اصحاب کهف حیرانونکې او په زړه پورې کیسه. په پخوا زمانو کې د روم د امپراتورۍ په یو ښار کې یو ظالم واکمني کوله چې نوم یې دقیانوس و. هغه د حضرت عیسی تر پیغمبرۍ وروسته پاچاهۍ ته رسېدلی و، خو د دې پر ځای چې د حضرت عیسی پر دین ایمان راوړي په خلکو کې د بوتانو عبادت دود کړ، او چا به چې ورسره مخالفت کاوه نو یا یې سنګساروه او یا یې ورته سر له تنې جدا کوه، او د خلکو د عبرت لپاره یې د ښار په دروازو را ځوړنداوه. هغه مهال د دې ظالم پاچا په خپلوانو کې داسې کسان هم وو او پوهېدل چې باید ځان له دغو ځنځیرونو وژغوري او د څښتن عبادت پیل کړي. هغوی څو پاک ځوانان وو چې همیشنۍ نیکمرغۍ ته یې فکر کاوه، خو څه یې نشوای ویلی. یوه ورځ چې د ښار خلک په اختر کې له بوتانو راتاو شوي وو نو په دوی کې یو پاک ځوان و چې د بوتانو له عبادته کرکجن و. ولاړ او د یوې ونې تر سیوري لاندې په فکر کې ډوب کېناست. څو شېبې وروسته څو نور ځوانان هم چې د هغه په څیر د بوتانو له عبادت کرکجن وو ورسره کېناستل. اوس دوی 7 تنه چې د یو بل پر عقایدو پوهېدل او ټینګه انډیوالي شوه او هوډ یې وکړ چې خپل عقاید پټ وساتي. دې ځوانانو به له خلکو سره د بوتانو د عبادت په عمومي غونډو کې ګډون کاوه، خو همدا چې وخت به یې پیدا کړ نو یوې څنډې ته به شول او د څښتن پر عبادت به بوخت شول. تر دې چې یوه شپه راټول شوي وو، یو یې وویل: انډیوالانو، اورېدلي مې دي چې امپراتور مو له رازه خبر شوی او سبا مو خپل دربار ته غواړي او د ټولو په مخ کې به رانه وغواړي چې له خپلو عقایدو لاس واخلو او که داسې مو ونه کړل نو وبه مو وژني. یو بل یې هم وویل: ما هم دا خبر اورېدلې ده، خو موږ باید د امپراتور د ظلمونو پر وړاندې صبر وکړو، ځکه ناشونې ده چې له خپلو عقایدو لاس واخلو. بله ورځ د امپراتور په حکم ټول ونیول شول او دربار ته راوستل شول. امپراتور وویل: اورېدلي مې دي چې یو نوی دین مو منلی دی او زموږ له دینه بېلارې شوي یاست. که مې خپلوان نه وای نو همدا اوس به مې درنه سرونه غوڅ کړي وای، خو تر سبا وخت درکوم، لاړ شئ او تر سبا مو فکرونه وکړئ. تمه لرم چې سبا مو عقل سر ته راغلی وي او له خپل نوي دینه لاس په سر شوي یاست. موحد ځوانان ولاړل او له یو بل سره یې سلا مشوره وکړه. یو یې وویل: غوره به دا وي چې د یوې مودې لپاره له سترګو پناه شو. یو بل یې وویل: منم، دا ځای نور د پاتې کېدو نه دی او باید ځانونه په امن کړو. لمر لا نه و راختلی چې له ښاره د غرونو او بیدیا پر لور ووتل. په لار کې یو شپون ولید چې شیدې یې ترې نه وغوښتې. شپون یې چې له کیسې خبر شو نو زړه یې پرې بایلود. ورته یې وویل: زه هم له دې قومه بیزاره یم، ځان ته مو نه پرېږدم او امن ځای ته به مو ورسوم. ځوانانو د شپون وړاندیز ومانه او هغه سره له سپي له ځوانانو سره روان شو. تر څو ساعتونو مزل وروسته یو غار ته ورسېدل او ورننوتل چې د دمې لپاره څملاستل، خو ډیر وخت لا تېر نه و چې ټول ډوب خوب یې وړل. ورځې، شپې او کلونه تیر شول. دقیانوس او یاران یې مړه شول او خلکو هم هر څه هیر کړل. ښار ټول بدل شو، هر څه بدل شوي وو، خو ځوانان هماغسې ویده وو. اصحاب کهف 309 کاله ویده وو چې لوږې او تندې راویښ کړل. نو یو یې وویل: او څومره ښه خوب مو وکړ، لکه چې څو ورځې ویده وو. هغه بل وویل: نه، زما په خیال چې تر اوسه لا یوه ورځ هم نه ده پوره شوې، ځکه لمر لا نه دی ډوب شوی. هغه بل وویل: دا بحثونه ګټه نه لري، څه چې واقعیت لري دا دی چې زه وږی یم او غوره به وي چې یو تن ښار ته ولاړ شئ، خواړه راوړئ او ځان د ښار په احوال هم پوه کړئ. یو کس یملیخا نومېدو. یملیخا ښار ته ولاړ. هغه په لار لیدل چې هر څه بدل شوي، کورونه بدل شوي، خو سر یې نه خلاصېده چې څه شوي دي. او چې کله د ښار دروازې ته ورسېد نو ویې لیدل چې ښار هم بدل شوی او صلیب پرې راځوړند شوی. لومړی یې فکر وکړ چې غلط ځای ته راغلی،
خو د ښار له ساتونکي چې پوښتنه وکړه نو پوه شو چې غلط نه دی او سم ځای ته راغلی او په ویره او احتیاط ښار ته ورننوت. واټونه، کوڅې او کورونه ټول بدل شوي وو. نه پوهېده کوم خوا ولاړ شي او ډوډۍ واخلي. له یو ځوان یې پوښتنه وکړه او هغه هم نانوایي ور وښوده. یملي خان نانوایي ډوډۍ واخیسته او د ډوډۍ پیسې نانوای ته ورکړې. نانوای د یملي خان روپۍ لاندې باندې کړې او په فکر کې ډوب شو. هو، نانوای له هماغه پیله پوه چې دا سړی چې عجیبه جامې پر تن دي د خورا رازونو خاوند دی. او بیا یې ورو یملي خان ته وویل له هماغه پیله در باندې پوه شوی وم چې خزانه دې موندلې، زما برخه پکې راکړه، کنه نو سلطنتي پولیسو ته دې ورسپارم. یملي خان په ویره انکار کوه چې دا روپۍ پخوانۍ نه دي او کومه خزانه یې هم نه ده موندلې او غوښتل یې هر څنګه چې وي له هغه ځایه پښې سپکې کړي. خو نانوای پرې خلک راټول کړل. د ښار خلک تر څو ساعتونو بحث او خبرو اترو وروسته پوه شول چې دا هماغه سلطنتي ځوانان دي چې 309 کاله مخکې د ظالم امپراتور له ویرې تښتېدلي وو او امپراتور کلونه ورپسې وو خو پیدا یې نه کړل. یملي خان چې د خلکو خبرې واورېدې وویرېد او پښې سپکې کړې. د ښار له خلکو یو وویل ځوانه مه ویرېږه، له هغه امپراتوره چې ویرېږي 309 کاله مخکې مړ شوی او زموږ اوسنی امپراتور پر الله ایمان لري. د یملي خان اوس سر خلاص شو چې څه پرې شوي او کلونه ویده وو. نو له خلکو یې وپوښتل چې ژر غار ته ولاړ شئ او خپل انډیوالان هم له دې پیښې خبر کړئ. په همدې وخت کې امپراتور هم د دې ځوانانو له کیسې خبر شو او له یوې ډلې سره د غار په لور روان شو چې ځوانانو ته هرکلی ووایي او ښار ته یې راولي. امپراتور چې ځوانانو ته ورسید نو هغوی یې په غیږ کې راونیول او ترې ویې غوښتل چې ښار ته راشي او په ماړۍ کې ورسره واوسیږي. ځوانانو ورته وویل موږ له دې ژوند سره مینه نه لرو ځکه کورنۍ او خپلوان مو مړه شوي او کورونه مو وران شوي دي. بیا هم د ایماندارو ځوانانو له الله وغوښتل چې تل یې له نړۍ بوځي او یوه شیبه وروسته ټول مړه شول. د ښار خلکو یې په لیدو سره وویل خدای جل جلاله د هغوی له حاله خبر کړو او د قیامت په ورځ د مړیو راژوندي کېدل رښتیا دي. د خدای جل جلاله خبره رښتیا ده او خدای کولای شي مړي راژوندي کړي او هر کار کولای شي. بیا امپراتور حکم وکړ چې د غار په خوله یو یادګار جوړ کړي چې هیڅ کله له خلکو هیر نشي چې په لیدلو یې خلکو ته خدای ور یاد شي. او همداراز د اصحاب کهف کیسه یې پر یوه تخته ولیکله او هلته یې راځوړند کړه چې راتلونکي خلک هم ترې خبر شي. دا و د اصحاب کهف په اړه جالبه او په زړه پورې کیسه. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.